السلام علیکم ګرانو مینوالو لیدونکو، زه نن د ټل اډې کې د نوي کوچز کومه اډه ده دې کې ولاړ یم او یو څه پوښتنې کوو د دې کوچز سهولتونو معلومات ونه کوو. آیا دا کله نه شروع شوی؟ او دې منیجر ضیاء الله صاحب ته زه هرکلی یم په پیج کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیجر صاحب پوښتنه نه کوم چې د سروس تاسو کله نه شروع کړی؟ دا جی 23 تاریخ مو د مو افتتاح وه ټل نه دې مو ډېر وخت نه خواهش شو څه دا شی به شروع کوو کول مخکې نه مو دې شي خواهش شو. الحمدلله موږ ته خدای پاک افریدي میلو کړو او څه کوم دا زمان ټریولز هغه نه پېښور نه دغه هغه ده خو پسې ده یو صبحی د زونه 8 بجې وځي، یو څه کوم دا 10 بجې وځي، یو 2 بجې وځي. ټوټل څو ګوډې دي؟ 3 ګوډې دي فیلول مسره. پېښور نه دي کوم ټیمونه؟ پېښور نه څه کوم دا دغه یو 9 بجې راوځي اندا ګوډه څه کوم ویلوړ د پښتین او بل څه کوم دا یو 1 بجې راوځي، یو 3 بجې راوځي. زمان ټریول دغه غاده پاته ده حاجي کیمپ کې قطر هوټل سره نږدې. او د دې تاسو مخته پروګرام نه څه دا نور هم زیات شي؟ موږ سره دا خبره کړې وه انشاءالله دغه مو ته ویلي وو څه دې میاشتې کې به تاسو ته یو 2 ګوډې زه نور زیات کړم. ګوډې به زیاتوي انشاءالله د سیریز به راشي ګنټې متې به ګوډه وي. خو اوس نوه سروس ته یې دې وجې نه مو څه کوم دا هغه کړه ده سیره اوس پیلول एकदम یې نشو زیاتوای که نه. او دلې ګوډې دا ډېره زیاته خرچه ګوډې 42-43 هزار یې دي خپله ګوډې خرچه ده یې تیلو او نور یې ټوپله زی دي ټنل ټوپله زاده نه جانه که نه. او څه کوم د انشاءالله هرې غنټې بعد به ګوډه وي بیا. خو اوس پیلول موږ سره 3 دي انشاءالله څلورم ګوډه به 45 کې بلا روشي. ډېره مهرباني. او ګاډي ډرایور ده دې نه پوښتنه کوو چې تاسو په څومره ټایم کې دا پهنچ کوو پېښور نه ټل پورې چې کوم روډ ده او دا ډېر خراب ده که نه. نو دا کې مونږ کوشش دا وي چې یاره د مونږ کوم پسنجر چې دي نو هغه ته ګاډي هغه نشي مخصوص او پسنجر ته هغه دا نشي مخصوص چې ګاډي روان دی او که او هغه روان دی که نه. نو دې وجې مونږ دا کوشش کوو چې یاره مونږ پسنجر چې څومره وي چې هغه خواش لوډ شي. خو دغه کې مونږ داسې وي چې لږ ګزاره کوو نو پله بیا چې دا مونږ هغه کوم ټایم چې وي هغه مونږ هلته بیا کور کړو. زه په خپله باندې ورکې راغلی په 9:30 بجې پېښور نه موږ وتلي وو 9:30 بجې او په 1 بجې باندې زه کور کې کوز کړی او د درساماندو پورې. نو ټایم یې ډېر زبردست ټایم ده او ښه سهولت والا ګاډي دي. بس ورکې کښېنې نه به تکلیف درته میلویږي نه به تا ته څه داسې محسوسېږي چې یاره زه ګاډي کې ناست یم او که کاټ کې ناست یم. ډېر بهترین سروس ده او زه کتونکو ته دا پیغام ورکوم خوشخبري ورکوم چې ټل نه په اولنی ځل باندې دا کوچونه مقرر شولو دي نه مخکې دا نه وو او اوس خلکو ته سهولت دپاره لګیا دي. د نور هم کوششونه کوي نو خدای دې وکړي چې دغه سروس کامیاب شي او دا به مینوالو د تاسو په سره کامیابیږي مرستې سره. تاسو دې سره مرسته کوو باقاعده دې کې ټایم لیکلی او هغه نه علاوه د دې نمبر یې لیکلي که چا ته په ټلیفون باندې پېژندګلو کس وي داسې نه څه ټلیفون ورته وکړي او بیا ونه غیب شي. بعضې دا خبره د اوس وکړله موږ ته یو کس ټلیفون وکړو چې 10 کسان دي ما سره. نو فراډ کول دوکا ورکول دا هم اسلام کې ناجایزه ده، دا نه ده په کار او پښتو کې هم ناجایزه ده، په اسلام کې هم ناجایزه ده. نو کوشش دا کوو تاسو سره 15 سپرلی وي 3 سپرلی وي کوم سټاپ باندې وي او تاسو اول نه رڅو ټل کې ضیاء الله صاحب سره تاسو میلاویږو خپله پاته ورسره ورته ورکوو چې بھائی دا مو نمبر ده آینده دپاره که موږ ته بیا په کار راتللو نو دا به ځان سره تاسو نمبر نوټ کوي ورسره به نامه نوټ کوي او تاسو ته به باقاعده ښه عزت قدر سره احترام سره تاسو ته سیټونه میلاویږي او بغیر تکلیفه. د نامې کې زه خلاص شوم نجیب الله نامه ده منیجر نجیب الله او د ټل اوسېدونکی ده او ډېر ښه سټاف ته ټول خاملا ده. او اخري کې ته څه یل غواړې جی زه دا څومره نظیمان ممبران دي جی څومره غادي او موجوده حکومت ولدي ډي سي صاحب دا نور کسون دي هغو نه مو دا درخواست کوو دا سوال کوو جی چې دا روډ متې لاغتې خوري وکې سروزای نه هنګوره سې روډ ډېر زیات خراب ته دې مو سواله کوو مناته کوو چې دې فوراً دې د تعمیرات کور د وشي تعمیرات کور د شروع شي دې متې او نور انشاءالله سهولت ته او مو 0334 88 93 نمبر ده او فور رابطه کوي سامان مامون انشاءالله هیڅ کرایه به نه وي او ښه سهولت سره به انشاءالله سه کوم نمونه تکلیف وي لمبار شته ده ډایرکټ رینګ کوي او ډریور په سره به مو رابطه ساتو دې متعلق انشاءالله. یو جان مننه کوم ډېره مهرباني. راتلونکي پروګرام پرې د نه اجازت غواړم د الله په امان.